طالبان ورونو دلته یو خبر واوري. یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ما د هغه په زمانه کې یو تقریر کړی په خوست ولایت کې د جمهوریت زمانه کې. هغه د ابو جهل او د عبد الله بن مسعود چې ډیر مولانا پوښتنه کوله چې دا چیرته دا خبره کوم کتاب کې دا طالبانو دغه ذکر المانی کې. یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ناستو نو نبی رسول الله یو خبره وکړه چې الته د مکی مشرکین هم ناسول وی څوک به هغه ته دا خبر ورولي د مکی مشرکین ته به دا دعوت څوک. عبد الله بن مسعود ویلي ځه بیا نبی رسول الله غلی سپیدې کوم بل صحابي غږ درې واره عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الته ورغی نو هغه دعوت د مکی مشرکین ته وک. ابو جهل عبد الله بن مسعود په صافیړو وو طالبانو د مخې پی زوبل کو وادي پی ویني کو بیرته چې راغی سترګو نه وو کتلې جړل رسول صلی الله علیه وسلم ته زړاو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولید نو نبی علیہ السلام ورته وی دا جبرئیل علیہ السلام راکته سخان دي نو ورته نبی علیہ السلام ورته چې موږ زړه نه ویني چې ته خان دی خان دم ځکه الله راولې غلب چې دې چاپېړې بدله الله د عبد الله بن مسعود په لاس په دې بدر په جهاد کې کله چې معاذ معاوذ ابو جهل مردار ک عبد الله بن مسعود سره پریک دې طالبانو د سره را پوتا کوي ساري نسور وړلای دې طالبانو په غوګونو کې پړای ورواچو دا غوډین سوای کده ابو جهل دام سي طالبانو پړای په کې ورواچو راکښ شو دې رسول الله تعالی بیا جبريل عليه السلام راغی دې طالبانو خندل یا غټاپېړې دې په مقابل کې والله اعلم طالبانو بصحته. اوس خبره دلته واوري طالبانو ورونو ځکه عبد الله بن مسعود په صحابو کې ډېر وړکای صحابي علما وي په ټول صحابو یو لکه 4000 صحابو کې وړکای صحابي عبد الله بن مسعود طالبانو ډېر وړکای بدن او غټ صحابي طالبانو تر ټولو نه چې ډېر قوي او جیک صحابي قیس ابن سعد ابن عباده ل صحابه طالبانو امام سیوطی په حسن المحاضره کې لیکلي ل صحابه ول چې ډېر طوال صحابه ول غټ صحابه ول جیک عمر سیبو عباده ابن صامت قیس ابن سعد زبیر ابن العوام دا هغه صحابه ول چې غټ ول ډېر غټ ول عمر سیبم طالبانو په طوال صحابه کې او ډېر طویل سی طالبانو په صحابه کې قیس ابن سعد ابن عباده طالبانو ورونو د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې د کفر د اسلام جنگ د کافرانو یو مشر خبر راولېږي دغه خبر راولېږي چې راځي موږ تاسو په منځ کې جنگونه ډېر وسو نن به یو بل جنگ وکړو تاسو قوي سره راولې موږ تاسو جګ سره راولې موږ که تاسو وګټل موږ میدان ته پریږدو کوم وګټل تاسو میدان به طالبانو ورونو د کافرانو له طرف نه یو سړی راغی او دې طرف نه مسلمانانو دوه مسلمانانو یو لګته ای مسلمانانو طرف نه قوي سړی چې محمد ابن حنیفه او د علی رضی الله عنه زوی دا فاطمه رضی الله عنها نو ځکه مور ته منسوب د محمد ابن علي د اصل کې محمد ابن حنیفه مور حنیفه نه طالبانو کافر چې کې ناست کافر په پوسټ کې باندې کې ناست د لاس ورته لاس ورته د سرکاش ایسته واچو دای چې کې ناست بخیوم نه کوم بیا بل سره راغی د قیس ابن سعد ابن عباده نو چې اوس بدای جګ وکړه به جګ چې په خرب ناسو طالبانو کې به کوم ځکه ځان استخدام به طالبانو ورونو الته البدايه والنهايه کې اشعار نقل کړي د خپل پرتګو وست د قیس ابن سعد ابن عباده په طالبانو د عربو کمیس خو د سره چې پرتګو باطن د سړي عورت کاری یو خو موږ تاسو کالی دي اصل کې د اسلام کمیس خو طالبانو تر اخره باندې د سړي عورت نه کړ چې پرتګي وست د مسلمانانو نه الته په شعر کې عذر غوښتل چې ابن کثیر په بدايه نهایي کې دا نقل کړ پرتګي چې وست طالبانو غته ورواچوي دا واغو کافر چې واغو طالبانو ته تیانو سره ګنده تړلې و کنه میدان ته نو وګت نو ډیر ورکای صحابي طالبانو په صحابو کې ابن مسعود ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه دوی دراو بلی هغه خپل مجلس والا خلق د پارلمان غړي دراو غواړي سندع الزبانيه الله وي موږ به ملائکه وراو غواړو